زیګه پدې دشتو وطن برازي وختان زیګه پدې دشتو وطن برازي بچا خاني برازي بچا خاني برازي بچا خاني دا استر ذات چې ډېر بخون کې مهربان عزتمندو ملکن ټي وي قدمونه کتونکو زه عمران الله خاکسر یو ځل تاسو بیا د کوز ډیر تیماګر ریسټ هاوس نه مخاطب یم او راغلی یو کوز ډیر د تیماګر ریسټ هاوس ته چې د عوامي نېشنل پارټي د ضلعي تنظیم د نېشنل یوث ارګنایزیشن غونډه منځلې کېږي دا غونډه د 1 سپتمبر د پروګرام په حواله سره کوم کې چې باغی د عوامي نېشنل پارټي ملي مشر اسماعیل ولی خان خطاب کوي په نننی پروګرام کې د نېشنل یوث ارګنایزیشن صوبایي صدر ګلزار خان او د هغې سره د پی کې 17 د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر حاجي بدر خان د هغې سره د نېشنل یوث ارګنایزیشن د کوزه دیر د هر تحصیل د یونین کونسل جنرال سیکرټري او صدور راغلي دي د هغې ته د مشران چې کوم دي هغې به خطاب کوي هغه خطاب به تاسو زموږ سره ملاقات په شیشه ګورئ دا فساد دی دا تاسو ولیدل هر سړی ورته فساد وایي خو هغه فساد په څه شکل کې دی هغه صرف او صرف د پښتنو لپاره دی په دې نور پاکستان کې څه شی نشته دی نن د کشمیر فیصلې کېږي او د هغه څه چې دی هغه پښتنو ته بیا راغونډېږي بیا هغه مسله په پښتنو کې شروع کوي نن د پښتنو نه سرکوشي روانه ده زموږ بچی په دې نه پوهه چې دا زه د چا سره منډې وام او دا په شاتوري ګډېږم چې دا زه د چا لپاره ګډېږم او څنګه ګډېږم موږ ټول دلته د سیاست د یو باچا خان نه علاوه چې دلته چا هم کړی دی کوم لیډر هم کړی دی کومې پارټۍ هم کړی دی هغه صرف او صرف د اقتدار د لالچ لپاره کړی دی یو باچا خان دی چې هغه د دې پوره بری صغیر لپاره د پوره پاکستان لپاره او د پوره پښتنو لپاره او بلکې د بارو پښتنو د لاندې پښتنو د کامیابۍ او د هغوی د تربیت لپاره کړی دی چې پښتانه ورته څه کامیابېږي زموږ په دې ملک کې به څه کېږي را روان حالات مطابق چې دینو لکه هغه ضروري ګڼي او دې لپاره موږ ضلع په ضلع ګرځو او ډېر په غټ تعداد کې به چې دینو یوت راوځي انشاءالله زموږ مشران به راځي او په دې کې به چې دی په مختلف انداز باندې یوت چې دی نو خپل پریزنټیشن کوي او زما د دیر نه چې کوم حوصله زما ډېره شوله زه په دې پروګرام کې رالم په ګڼ شمېر کې زموږ د ځوانانو خپل جذبه او ولوله او جوش ښیي نو زما دا تمه ده چې انشاءالله ریکارډ ځوانان به چې دی نو د دیر نه د مشرانو په سوري کې راوځي او زما دا تمه ده چې د کنونشن لا چې څونه میډیا راځي نو هغوی به هم چې دی نو دا ووایي چې او د ځوانانو داسې پروګرام چې کوم دی چېرته موږ د هغه خلکو چې د ځوانانو نارو باندې راغلي دي هم چېرته هغوی نه دی لیدلی انشاءالله چې د یوتو کوم ځوانان دي انشاءالله چې دا په دې ټوله صوبه کې نه او موږ دا یقین ورکوو انشاءالله چې د دې هرې ضلعې چې نو د دغه هرې یوې ضلعې نه به په مقابله کې زموږ د دې ځای نه ځوانان ډېر ځکه خیري او موږ ستاسو په وساطت باندې د ټولو د کومې پارټۍ چې ځوانان دي خو چې پښتانه دي نو چې د خپل کور له نه راغلي نو د خپل کور نشي ابادېدی د ټولو ځوانانو ته خواست کوو چې دا را روان مستقبل ستاسو دی راځئ د خپل قام او د خپل وطن خدمت او خپل کور ته ودرېږئ د خپل کور آباد کوي او په دې ابادېږي چې سړی په خپل کور کې محنت وکړي په ځای د دې چې بې ځایه د خلکو سره په کنټینر او په باغچو کې ګډېږي د هغې په ځای باندې د خپل کور ښه دی د خپل کور کې کښېني د خپل کور هغه خپلې ذمهوارۍ واخلي انشاءالله چې د خپل کور به موږ دا ځله که خیر یې اباده وو انشاءالله موږ به د باچا خان هغه زوړ تحریک ژوندی کوو که خیر چې کوم د هغه په وخت کې زموږ مشرانو ورکړی وو هم مالي او هم جاني قرباني ورکړې وه خپلو بچو ته به هم دا وایو او زموږ بچي به هم دا کوي انشاءالله چې موږ او زموږ بچي به مالي او جاني قرباني دا درکوو که خیر زموږ د ګډونکو دا نننی پروګرام چې تاسو وکړو د کوز ډیر تیماګر ریسټ هاوس نه د خپل ورور عمران الله خاکسر سره په ننني پروګرام کې دا ویل شو چې د پښتون قوم د یووالي او اتحاد ضرورت دی نو هغه به د پښتون قوم په ترقۍ په لور رواني الله دې وکړي چې موږ تاسو د ترقۍ په لور روان شو پښتون قوم اتحاد او اتفاق کامیاب شي تر نن د بل پروګرام پورې خپل ورور عمران الله خاکسر ورکړي اجازه تاسو چې تاسو میخات آباد او بریالي اوسئ د الله په لوی امان السلام علیکم زم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږه معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي ډیره مننه वक्त आगे बढ़ रहा है
आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे